چې کلم د ویښتو د غورځېدو مسله راشي، هیر فال مسله راشي، نو درې سیزونه زموږ ذهن ته خامخا راځي. فینسټرایډ ګولۍ، مینوکسیډیل سپری چې هغې باندې موږ ډیټیل سره ویډیو جوړه کړې دی، او بل دریم شی دی هغې ته وایو پی آر پي. اوس د پی آر پي زموږ دپاره څنګه کار کوي؟ نن موږ ځان پوهوو چې پی آر پي د ویښتو ګروت کې څنګه کار کوي. زموږ ویښته ورسره راوتلی شي دوباره، او که نه زموږ چې د کم ویښته غورځي دا ویښته پی آر پي سره کنټرول کیدلی شي که نه. ډیټیل سره نن موږ ځان پوهوو چې پی آر پي دا څه شی او موږ دپاره کار څنګه کوي. کم عمر ولا خلک چې دی هغه پی آر پي وکړي نو د هغه دپاره ښه دی، او څوک به پی آر پي نه کوي. پی آر پي که تاسو وګورئ، پی آر پي ته موږ وایو پلیټلیټ ریچ پلازما دی. دا اکثر انډروجینیټک الوپیشیا کې زیات استعمالیږي، یا الوپیشیا ایریټاکم اکثر ډاکټران دا استعمال کوي. د دې داسې سولید پروف نشته، خو اکثر ډاکټران الوپیشیا ایریټاکم یوز کوي. خو ډیر دا چې یوز کیږي نو دا میل پیټرن بالډنس یا فیمیل پیټرن بالډنس انډروجینیټک الوپیشیا چې موږ ورته وایو چې د چا ویښتان غورځي، نو هغې کې ډاکټر دا پرسکرایب کوي چې د ویښتو دپاره پی آر پي وکړه خامخا. او پی آر پي چې کوم دی اکثر ډاکټر پرسکرایب کوي. کله چې څوک هیر ټرانسپلانټ وکړي نو هیر ټرانسپلانټ نه پس هم اکثر پی آر پي پرسکرایب کوي چې ته خامخا ځان ته پی آر پي کوه. اوس د پی آر پي چې کوم پروسیجر دی دا کیږي څنګه؟ پی آر پي یو سیف پروسیجر دی. دا کیږي داسې چې ستاسو رګ نه وینه راواغستی شي، هغه وینه بیا راواخلي، بیا هغه سنټریفیوج ماشین کې کیږي. نو سنټریفیوج ماشین دا تاو کی هغه نه درو سټیجو کې ستاسو دا وینه ډیوایډ کی. ٹھیک دی؟ دا چې کله درو سټیجو کې ډیوایډ کی، د دې اول چې کوم سټیج دی هغه د پلیټلیټ پور پلازما، دویم پلیټلیټ ریچ پلازما، دریم ریډ بلډ سیل. دا درو سټیجو کې ډیوایډ شي. د دویم چې کوم سټیج دی پلیټلیټ ریچ پلازما، دا تیروالي دا تاسو ته بیا ویښتو کې انجیکټ کوي. اوس پی آر پي زموږ د ویښتو دپاره کار څنګه کوي؟ پی آر پي کې چې کوم مین انګریډینټس دي هغه پلیټلیټس دي. موږ چې کله خوږ شو، موږ ته زخم وشي، موږ کې زخم جوړ شي، نو دغه پلیټلیټس بیا راځي بډای کې دغه ځای جوړوي. د کوم ځای کې چې موږ زخمی شوي وو، موږ ته زخم شوی وي، دغه شان زموږ ویښتو کې سکیلپ کې چې کله پی آر پي ولګي، دا پلیټلیټ تاته ولګوي، نو چې څومره ویښتان کمزوري شوي دي هغې ته بلډ فلو سیوا کوي، هغه ګروت هم ټیکوي. دې پروسیجر ته بیا موږ وایو ویسکولرایزیشن. نو زموږ ویښتو ته ویسکولرایزیشن کوي. دا اوس پی آر پي موږ ته څنګه کول پکار دي؟ پی آر پي څوک هم دا مه وایئ چې پی آر پي پرمیننټ سلوشن دی. دې باندې ځان پوه کوئ. پی آر پي چرته هم د ویښتو دپاره پرمیننټ سلوشن نه دی، خو د ریزلټ دپاره به پی آر پي چرته هم که څوک وایي چې زه یو ځل پی آر پي وکړم بس دی، بلکل هم د دې ریزلټ نشته. پی آر پي خامخا څلورم سیشن نه پس پی آر پی خپل ریزلټ شو کوي. چې کله هم تا څلور سیشن وکړو نو هغې نه پس تا ریزلټ بیا ګوره، ریزلټ به شو کېږي. اوس په موږ سیشن کله کوو دا خبره راغله چې پی آر پي خو موږ کوو سره ټیک دی. نو پی آر پي څومره سیشن یې موږ ته پکار دي؟ پی آر پي پرمیننټ نه دی. که دا چېرته ته پرېږدې نو ویښته بیا هم خرابېدلی شي، خو که څوک یې کوي د هغو ویښتو هیلپ هم ټیک وي، هغه به ویښته هم ټیک وي. اوس پی آر پي خامخا 10 نه والا تر 15 سیشنو پورې پکار دی چې هر انسان وکړي. که څوک غواړي چې زما ته ریزلټ وښیي، اکثر خلک به درته وایي ډېر ځایونو ته که ته ورشې به درته وایي چې بس 2 سیشنه وکړه بس ټیک دی. داسې چېرته هم نه دی. پی آر پي پرمیننټ سلوشن نه دی، دا به خامخا سیشن وایز کوي. پی آر پي شپږو هفتو نه پس یو سیشن پکار وي. اوس یو سیشن وکړو بیا شپږو هفتو نه پس بل سیشن کوه، یا د ډاکټر ریکمنډیشن که ډاکټر درته وایي چې نه 2 میاشتې پس یو سیشن کوه، 3 میاشتې پس یو سیشن کوه، ولې هغه هر انسان باندې ډیپینډ کوي. خو پی آر پي چې کوم دی دا عموما شپږو هفتو پورې، شپږو هفتو نه پس بیا بل سیشن پکار دی. اوس د پی آر پي سایډ افیکټ راځئ ګورو. پی آر پي مونږ ته څه شی سایډ افیکټ شته که نه، نقصانات یې شته که نه؟ حالانکه پی آر پي زه تاسو ته دا وایم چې د پی آر پي بالکل نقصانات نشته، خو چې کوالیفاید ډاکټر یې وکړي. چېرته هم عام انسان باندې پی آر پي مه کوئ، پی آر پي یو کوالیفاید ډاکټر باندې کوئ. دې کې نقصان په دې نه وي، دې کې اکثر ریاکشن هم انسان ته نه راځي، یا د بل څه شي بیماریانو خطر هم نه وي. ولې چې ستا خپله وینه دی، ستا خپله وینه رالي، هغه بیا سنټریفیوج کېږدي، هغه نه بیا دا ستاسو چې کومه پلازما دی دا یوازې کوي، دا درته سکیلپ کې لګوي، نو د دې غټ سایډ افیکټ نشته. خو دا دی چې کله پی آر پي تاسو ته ولګېږي اکثر سر کې درد وي، دې سره کم ځای کې چې نیډل لګېدلي وي هغې ځای کې لږه لږه وینه راځي، او د انسان چې کم سر دی هغه سون وي. دې نه بغیر د پی آر پي چې کم سایډ افیکټ دی هغه دومره غټ سایډ افیکټ نشته دی. اوس که څوک هم پی آر پي کوي، د کم عمر والا پی آر پي کولی شي. پی آر پي 18 کالو نه چې څوک هم سیوا دي هغه پی آر پي کولی شي. موست سیفلی چې کوم پروسیجر دی پکار دی چې د چا عمر 18 کالو نه سیوا وي هغه ځان ته پی آر پي سیفلی کولی شي تاسو. او پی آر پي نه مخکې کم سیزونه کول پکار دي. ګورئ پی آر پي چې کله هم ته کوئ، خامخا چې کله هم تاسو پی آر پي ته ځئ نو تاسو اوبه زیاتې څښئ، خوراک زیات کوئ چې تاسو هایډریټډ وئ. صحیح دی چې کله تاسو هایډریټډ وئ. او دویمه خبره چې کله هم ځئ پی آر پي ته نو خپل ویښتان خپل سر خامخا وینځئ، سر صفا کوئ، ویښتان صفا کوئ، تیل سپری یا بل داسې څیز ویښتو باندې بالکل هم مه لګوئ. چې کله پی آر پي ته ځئ خپل سر ووینځئ، ویښتان ووینځئ، دې نه بغیر که څه شی خوړلی شئ هغه وخورئ. د پی آر پي داسې څه غټ پروټوکول نشته دی، هغې نه پس تاسو سیفلی پی آر پي کولی شئ. د پی آر پي ما درته وویل چې څلورم سیشن نه پس د دې ریزلټ بیا انسان ته راوځي چې یا ریزلټ یې اوس ټیک دی، زما ویښتانو ګروت اوس بالکل ټیک ټاک شو. هرو
شپږو هفتو پس د پی آر پی یو سیشن کوئ. د سره بالکل هم ریسرچ دا وایي چې د سره د ویښتو گروث هم ټکېدلی شي، ویښته هم ورسره وتلی شي، کم ویښته چې نري وي سر باندې نه ښکاري هغه هم دې سره ټکېدلی شي، او د ویښتو چې کم سکیلپ دی دې ته بلډ فلو هم سیوا کېدلی شي. دا تاسو سیفلی کولی شئ. مهرباني.